بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل ته. په اکسل کې نن موږ سره ډیټابیس فنکشن شروع کیږي. کوم فنکشن شروع کیږي؟ ډیټابیس فنکشن. چې کله موږ فارمولا سره راسو هلته موږ ګورو موږ سره په مور فنکشنز کې دلته مور فنکشنز کې راسئ او دلته موږ راسو ډیټابیس وګورئ. دلته ډیټابیس دا په ډیټابیس کې موږ سره ډي ایوریج، ډي کاونټ، ډي ګیټس، ډي میکس، ډي مین او ډي پروډکټ او داسې موږ سره زیات فنکشنونه دلته موجود دي. زه راځم تاسو لپاره ډي ایوریج، ډي کاونټ، ډي ګیټ، ډي مین، ډي میکس او ډي پروډکټ دا کاروم. دې دپاره به راسئ تاسو به یو جدول جوړ کړئ، مثلا لکه داسې جدول به جوړ کړئ لکه دا. اوس زه راځم دې باندې زه تاسو ته کار کوم چې دا موږ سره کوم کولی سو. دې دپاره به موږ راسو د صحابه انتخاب کو او دا بل ته داسې کلیر کو. تاسو به داسې یو ټیبل ترتیب کړئ. دا چې اوس زه ترتیبوم خو ډېر ټایم نیسي، دا ما مخکې ترتیب کړی دا جدول دلته داسې. اوس زه راځم همدغه جدول داسې د هیډر خوا کاپي کوم او دلته به څه شي انټر بټن به وستی، انټر داسې پیسټ وکړئ او بیا به راسئ دلته به څه شی وکړئ، دلته به ولیکئ چې ډي سم، څه شی به ولیکئ، ډي سم، ډي مین، ډي میکس او ډي کاونټ. دا ټول زه تاسو ته عملي کوم په دې باندې. ډي کاونټ او ډي ایوریج، ډي ایوریج او بل موږ سره څه شی دی بس همدا ډي مین، ډي میکس، ډي سم. دا ډي پروډکټ هم تاسو اخیستی یاست، ډي پروډکټ او دلته به څه شی واخلو ډي ګیټ. دا وبلیکو دلته چې دې ځای کې ودرېږئ، دلته ولیکئ ستاسو خپل خوښه ده، د څو طریقو تاسو کولی شئ. دلته به راسئ ولیکئ مساوي ډي ګیټ قوس او دلته به چې ډیټابیس ټول ډیټابیس ورته انتخاب کړئ. څه به ورته انتخاب کړئ؟ ټول ډیټابیس به انتخاب کړئ. کاما بیا به څه ورته واخلئ؟ دا آی ډي به ورته واخلئ. کاما بیا به څه ورته واخلئ؟ دا ډیټابیس به ټول دا ایریا به ورته واخلئ. بیا به انټر کړئ. بیا به راسئ دلته به ولیکئ چې مساوي ډي سم قوس. ګوره په دا ډیټابیس کې موږ مکمل معلومات راباسو. ټول ډیټابیس انتخابوو، بیا کاما په دې کې څه انتخابوو؟ پرایس او بیا کاما څه کرایټریا به ورته واخلو. دلته کرایټریا دا به انټر کړو. بیا به راسو دې ځای کې ورته ولیکو چې مساوي ډي مین قوس او د ډي مین نه بعد بیا دلته څه شی کوو؟ بیا راځو ټول ډیټابیس دلته انتخابوو، د ډیټابیس نه بعد بیا کاما او بیا پرایس انتخابوو، کاما بیا کرایټریا انتخابوو دلته او بیا انټر بټن وهو. بیا راځو ډي میکس معلوموو، مساوي ډي میکس قوس ټول ډیټابیس انتخابوو، کاما پرایس انتخابوو، کاما دلته کرایټریا انتخابوو، بیا انټر بټن وهو. ډي کاونټ مساوي ډي کاونټ قوس ټول ډیټابیس انتخابوو، هر څونه ډیټابیس چې هر څونه معلومات دي سره کاما څه به واخلئ؟ پرایس، کاما او بیا به کرایټریا، دا ټول کرایټریا به داسې سلیکټ کړئ داسې او بیا به د انټر بټن ووایه. مساوي ډي ایوریج قوس ټول ډیټابیس انتخابوو، کاما بیا راځو دا کاما بیا پرایس انتخابوو او کامې نه بعد بله کاما لګوو، بیا ټول دا کرایټریا انتخابوو، انټر بټن وهو. ډي پروډکټ هم راخلو، مساوي ډي پروډکټ قوس ټول ډیټابیس انتخابوو، کاما پرایس، کاما دا ټول څه شی انتخابوو؟ کرایټریا به مکمل ورته انټر وکړو. اوس ګورئ زه راځم دا ټول ختموم دې ځای نه. زه راځم چې ما ته اوس یو څوک وایي چې ته ما ته وښیه، زه به دلته راسم یو ټایټل به دلته دې ځای کې ورته ورکړم چې دلته ورته ولیکم چې searching
سرچنګ او دلته په دې ځای کې تا به داسې سلیکټ کړم او دې ځای کې به ورته ولیکم چې show me show result here. وګورئ دې له به راسم داسې به سایز ورته زیات کړم چې څه ښایسته غوندې معلوم شي داسې، او دلته به دا تم سایز زیات کړم داسې، او دې له به مې یو کالر داسې اپلای کړم لکه دا کالر داسې، او دې ته به یو داسې ټیبل اپلای کړم، او دې له به مې یو کالر اپلای کړم داسې، دې ته به دلته یو کالر داسې اپلای کړم. ګورئ اوس زه راځم ورته وایم چې دویم آی ډي نمبر ماته وښیه چې دویم آی ډي زموږ سره څوک دی. دلته به چی کې دریم آی ډي انټر کړه، ماته وایي دریم آی ډي چې دی 2 سیلري ده، او نیم هم تاسو که تاسو نیم اخیستی نیم هم تاسو اخیستلی د هغه دپاره، او بیا دلته موږ سره څه شی دی هغه دی موږ سره 2 مین دی 2 میکس دی او یو سیلري اخیسته. لکه دلته تاسو سره تکرار چې راغلی وی چې راغلی لکه کابل موږ سره څو تکرار راغلی، زه راځم په آی ډي باندې نه غواړم. ګوره دا ختم کړم، ما ته وایي مکمل سیل د دوی 200 دی، مکمل سیلري مکمل چې د حساب سره جمع کړي دلته دا ټول سلیکټ کړي داسې، تاسو ته وایي سم 1,802 دلته تاسو څو لیکل 1,802 نو تاسو ته مکمل چې زره ضرب کې ضرب خو بیخي ډېر زیات شوي دی. صحیح ده. نو اوس موږ راځو دلته زه ورته وایم بای ریجن، زه ورته وایم چې کابل، ما ته وایي کابل ته 2 واره سامان تللی دی، مین یې 2 دی، میکس یې دومره دی، او ټوټل یې څو دی د کابل ته دومره دی. که زه دلته ورته ورکړم چې نه خوست ته څومره سامان تللی 2 واره، ما ته وایي خوست ته 2 واره سامان تللی دی، 5 واره سامان تللی دی، ګوره کاونټ 5 واره سامان تللی دی، ایوریج یې 2 دی، میکس یې 2 دی، مین یې کوچنی عدد یې 2 دی، او ټوټل یې حساب یې 2 دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره شي ډیټابیس فنکشن چې د سرچنګ دپاره موږ څنګه په ضمن کې ما تاسو ته دغه ټول فنکشنونه کار کړه. لکه دلته زموږ سره ډي سم، ډي مین، ډي مین، ډي مین، ډي میکس، ډي کاونټ، او بل موږ سره ډي کاونټ، ډي پروډکټ، او بل د موږ سره ډیجټس. صحیح ده. دا یو ګورئ دا څو فنکشنه 1 2 3 4 5 فنکشنز تقریبا موږ سره دا ما تاسو ته 1 بای 1 دلته څه کړله کار کړله 6 فنکشنه وه داسې. صحیح ده. نو دا زموږ سره 6 فنکشن ډیټابیس فنکشن شفټ F3 وس راس دلته فنکشن کې وګورئ ډیټابیس فنکشن کې 1 2 3 4 5 6 و فنکشنه تقریبا تاسو ته ما کار وکړه. څو دي 1 2 3 4 5 6 و چې اډي کاونټانه کې حساب 1 2 3 4 5 6 فنکشنه، او ډي سم یې و فنکشنه، ډي سم و فنکشنه، او و فنکشنه تقریبا ما تاسو ته په ډیټابیس فنکشن کې کار وکړي چې ډي سم مین میکس. لکه دې ځای کې 1 2 3 4 5 6 و دلته ولې کم دي ډي مین، ډي کاونټ، ډي ایوریج موږ دلته نه لیکلی. صحیح ده. ته به ولیکو چې ډي ایوریج دا و فنکشنه ما تاسو ته په پریکټیکل شکل کې که تاسو دا یو استعمالوئ خو شاید تاسو ته صحیح رزلټ نشي معلوم چې دا صحیح رزلټ څنګه دی، او کله تاسو دا شکل کې استعمال کوئ بیا ډېر صحیح رزلټ تاسو درکوي. دا ګوره داسې سرچنګ تاسو به څنګه وکړئ دا ټول به داسې سلیکټ کړئ او دا به کنټرول 0 سره هایډ کړئ. اوس تاسو اټومیټیکلی سرچنګ کولی شئ. څونه اسانه. دریم نمبر آی ډي دا دی، دویم دا دی، اول دا دی، اتم دا دی، اووم دا دی. نو هر څوم چې تاسو غواړئ وښایاست اټومیټیکلی تاسو کولی شئ داسې بای آیټم یې ښایاست، بای پرایس یې ښایاست، دا هر څه په واسطه باندې تاسو کولی شئ. د تاریخ د لحاظه غواړئ چې پیدا کړئ تاریخ د لحاظه هم کولی شئ پیدا کړئ. زه ول تاریخ ورته راانزرټ کړم چې انټر کړم، ما ته وایي دا اول نمبر آی ډي دی، ځکه ما چې هلته راانزرټول موږ سره اول نمبر آی ډي چې و همدغه و. که زه دلته راسم ورته ووایم چې نه په 13 باندې موږ سره کم یو په 13 باندې دلته به راسم دا به ورته څو کم 10 به کم
ما ته وایي هغه دوم نمبر آی ډي دی دومره دی. که زه دلته ورته ورکړم چې شپږم میاشت وه، څوم میاشت؟ شپږم میاشت وه، او دلته موږ سره څوم تاریخ و؟ څلورم تاریخ و، او دا اتم نمبر آی ډي ده، دا تاریخ یې دی. صحیح ده؟ چې ما ته دغه تاریخ معلوم دی هلته چې ما داسې کړی دی، ځکه دلته زه ور اچوم. اوس ګورئ تاسو ته اتومیټیکلی سر بای دغه یم کولی، مثلا بوک نسته، پرایس دی دا ما سره سوري، نو پرایس ما ته نه دی معلوم چې پرایس څو دی، دومره پرایس ما سره سته په اول نمبر آی ډي کې 244. زه ورته وایم بای آیټمز، مثلا بوک ما ته وایي بوک ته څو واره؟ 4 واره بوک وړی دی. صحیح ده؟ بای کمپیوټر مې څو واره وړی؟ کمپیوټر دلته ولې کمپیوټر دی 7 واره دی کمپیوټر سیل کړی، خرڅ کړی، ودانې کمپیوټران دي خرڅ کړي. نو ټول ما ته داسې ریزلټ راته راکوي. صحیح ده؟ ډېر زبردست او ډېر ښه سرچینګ موږ داسې کولی شو. صحیح ده؟ بل ځل به بیا تاسو ته ډېټابیس فنکشن په نور طریقو باندې زه تاسو ته کار کوم.